آج تک ہمارے جتنے برانچز کا افتتاح ہوا ہے تو اس میں نے پشتو میں بات کی، لیکن آج اردو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا میسیج پورے پاکستان میں چلا جائے۔ تو یہ تو کسٹمر کا ڈیمانڈ تھا ایریا کے حساب سے۔ 2015 میں جب ہم نے یہ پودا لگایا تھا تو اس ٹائم یہ صرف پودا تھا، لیکن ہمارے کسٹمر کی محبت اور ان لوگوں کے خلوص نے اس کو ایک تناور درخت بنا دیا۔ تو یہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ تو ہمارے مختلف برانچز ہے، منگورا، مٹا، تیمرگرا۔ تو تحصیل بریکوٹ کے اس کے کسٹمر کا ڈیمانڈ تھا کہ ہمارے پاس بھی آپ لوگ آ جاؤ، تو ہم نے پلاننگ کر دی اور یہاں آ گئے۔ تحصیل بریکوٹ تو اس نام کو اچھی طرح جانتے ہیں مغل کو، لیکن جو لوگ نہیں جانتے تو وہ ضرور آئے اور اس کو ٹرائی کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کم قیمت میں معیاری کھانا ملے گا۔ موږ سره بریاني ملويږي او چای به ملويږي، پراټه به ملوي، آیس کریم به ملويږي. تاسو وینئ تاسو دلته برانچ راوړو د منګورې نه، دا خلک هلته راتله بای پاس ته، دې ډېر اساني جوړ کړي، دې به دلته راځي انشاءالله. موږ خو عام ریټونه به څنګه هلته منګورې کې دلته به دلته وي. نو مغل خو یو خپل نوم کړی دی برانډ، او په بای پاس باندې ډېر زیات پاپولیریټي شوي ده، او په دې طرف باندې چې هم داسې دا دغه شروع شي نو رونقونه به بحال شي او یو خلکو ته به یو ښه انټرټینمنټ میلاویږي. بل دا اکرام ناظم چې دا زی راښکړی دلته شاته ورسره فوټبال او دا هم دي، نو ماشاءالله لکه زه چې یو ښه پروګرام دی او انشاءالله مخکې به ښه روانېږي. یو ښه رسټورنټ کمیو او زموږ په بایپاس کې تاسو ته پته ده ښه کانې ملويږي، ښه هوټلې دي او ټول مطلب دا د اکثریت خلک راځي میلمانه هلته کې خپل سټی کوي دغه کوي. نو انشاءالله تعالی موږ دلته کې د مغل بریانۍ او د چای ورسره د هغې برانچ موږ کولاو کړو، د هغې نه افتتاح ده تاسو وکړه. دا به انشاءالله تعالی ډېر په کم ریټ باندې او په کم دغه باندې به انشاءالله تعالی خلک میلمانه راځي او هغه به وزر کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده زموږ یو برانچ پهله برانچ په 2015 کې منګورې کې چالو شوی، دویم برانچ مټه کې چالو شوی، دریم برانچ دیر طرف ته چالو. نو الحمدلله دې طرف هم د دې خلکو ډېر ډیمانډ و چې یاره دې طرف د مغل بریاني چالو شي، ولې دې طرف ته دا بنیر سایډ هم دی، نو دا خلک هم هلته منګورې ته هم راځي. نو انشاءالله ښه رسپانس به ورته میلاویږي. یعنې ډېره ښکلې ده، خوږه راځم به خوښه شوه. ډېر زبردست را باندې ولګېدو، ما خو نوم اورېدلی وم او دا ولنی پر ټرای مې کړو، ډېر زبردست پروګرام ماشاءالله ښکلی او موږ غواړو چې نور خلک هم راشي او دا ذایقې دا خو ډېره زبردسته ذایقه ده بریانۍ، او د دې مغل والا خو ډېر مشهور دي، دی خو په دغه باندې هم دي، په بای پاس هم دی، په مټه کې هم دی. دا د بیرکوټ دپاره یو ډېر ښکلی دغه دی، ځکه چې سیلګري راځي نو په دې طرف راځي. او پران خان د ټول ناول ستا د ټیم ډېره شکریه. د هغې نه پس بیا چې کوم موږ افتتاح وکړه مغل بریاني، نو د دې چې څومره ملګري دي آنرز دي د هغو ټولو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم، او خاص کر بیا د خپل سابقه ناظم اکرام خان، نعیم خان، اصغر او زمونږ چې لیاقت نور څونه ملګري دي مجاهدو، زمونږ دا ځیګې دا کوم سپاټ چې شنګردار ده، نو دا تاسو ته پته ده دلته یو د فوټبال یو ګراوند هم هغه جوړ شوی دی، دغه شانتي دغه مغل بریاني ده، مغل چای خانه ده، دلته سویمینګ پول، دغه شانتي نور هم هغه شیزونه چې دی هغه را روان دي، آیس کریم دي. نو دا د تحصیل بریکوټ د خلکو دپاره ډېره خوش عین خبره ده. د دې سره روزګار هم سیوا کېږي، د دې سره خلک هم راځي، هغه خپل سیر تفریح خپل هغه ریفریشمنټ دپاره ټایم میلاویږي. نو دا زمونږ د تحصیل بریکوټ دپاره ډېر د فخر خبره ده. غفران علي د ټول اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو هر پروګرام له ځان نه رسوئ. دا خلک پر دې تحصیل بریکوټ دا چې مغل بریانۍ له بایپاس ته تو مغل چیله الحمدلله دو بل برانچ نه دلته په بریکوټ تحصیل کم چې زموږ PK7 دی، په دې کې دا بریاني شروع کړه، مغل چې ورسره هم دی، په دې کې به سویمینګ پول وي. نو دا یو خوشایند خبره ده، د علاقې دپاره د ترقۍ دپاره یو ښه اقدام دی انشاءالله.